یاد سیمینار چې د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې لخوا ترتیب شوی و، موخه یې په روغتیايي نظام کې د اسلامي ارزښتونو پلي کول و. په یاد سیمینار کې علماء کرامو د ډاکټرانو غوښتنه وکړه چې د اسلامي او انساني اصولو سره سم د ناروغانو لپاره صحي برخه کې خدمات وکړي او زیاتوي چې د ډاکټرانو دنده یوه سپېڅلې دنده ده، باید په سمه توګه یې اجرا کړي. د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې غړی جاوید احمد راشد دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاتولی چې د سیمینار څخه یې موخه د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د ډاکټرانو پوهاوی و. په طبابت کې د اسلامي اصولو پیژندل و، یعنې طبیبانو کې لپاره چې کوم دغه اصول دي دوی باید دا اصول وپیژني او هغه په طبابت کې هغه عمل کړي. دا خاص هغه زموږ د دې سیمینار هدف و. د سیمینار ګډونوالو هر یو ډاکټر سید اکبر شاه سعادت او ډاکټر هارون احمدي هم یاد سیمینار ګټور وباله او زیاتولی چې د اسلام او طب ترمنځ ډېرې نږدې اړیکې دي او دا ډېر مهم دی او دا مهم دی چې ډاکټران د طبي زده کړو ترڅنګ اسلامي پوهاوی هم ولري. که څه هم د طب او د اسلامي علومو ترمنځ ډېر زیات کنیکشن دی، یعنې ډېر اړیکه سره لري، ځکه چې طب اصلا او د اسلام ترمنځ نږدې اړیکه په دې معنا چې اصلا ډاکټر باید په طبي علومو کې هم ډېر رسېدلی وي. د دولت څخه ډېر شکرګزار یم چې دا ډول برنامې وړاندې کوي او د دې سره به نور هم ډاکټران ته روحیه ورکړل شي، لکه چونکې چې دغه تحقیقاتي برنامې دي او په نړۍ کې نړۍ هر ورځ نوي نوي بدلونونه رامنځته کېږي، نوي نوي تحقیقات کېږي. زه له دولت څخه ډېره شکرګزار یم چې دا ډول برنامې په افغانستان کې هم پیل کړي دي. د یادونې وړ ده چې د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې دا ډول سیمینارونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره شوي دي.